د هلمند د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي د دې ولایت په فاطمه بیات روغتون کې په تیرو 15 ورځو کې د 18 تنو پرې شونډو او مشتو تالو پلاستیکي جراحي عملیاتونه ترسره سوه. د ډاکټر سید احمد سعید د معلوماتو له مخې له ترکیې هیواد څخه راغلي متخصص ډاکټر عبدالغفار غویر د پلاستیکي جراحي عملیاتو لپاره څو ورځې نور هم په فاطمه بیات روغتون کې د ناروغانو لپاره پلاستیکي جراحي عملیاتونه په وړیا ډول ترسره کړي. د تورخم دروازه نن درېیمه ورځ هم د ترانزیت پر مخ تړلې پاته ده. ویل کېږي پرون دواړو لورو هڅه کول چې دروازه پرانیستل سي، خو له هڅو سره کومې پایلې ته نه دي رسېدلې. د تورخم دروازې دواړو غاړو ته سلګونه بار وړونکي موټر او لویې لارۍ ولاړې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف هرات کې له زلزلې 100 ورځې وروسته په سختو ژمنیو شرایطو کې د ماشومانو لپاره د لا زیاتو روغتیایي خدمتونو او پاکو اوبو د خدمتونو غوښتنه کړې ده. د پکتیا ولایت صنعت او سوداګرۍ خونې رئیس ویلي چې له تېرې ورځې راهیسې په ډنډې پټان ولسوالۍ کې د خرلاتسي دروازه هم د پاکستان له لوري د ترانزیت پر مخ تړل سوې او له موټر چلوونکو یې د پاسپورټ او ویزې غوښتنه کړې ده. د تانزانیا حکومتي چارواکي وایي چې د دغه هیواد په شمال کې د ځمکې ښویدنې له امله په یوه کوچني کان کې 22 کارګر مړه سوي دي.